ژوند یوټیوب چینل درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. هیله ده چې ټول به ښه اوسئ. درنو دوستانو، په تېره ویډیو کې هم ستاسو د یوټیوب چینل لپاره د سبسکرایب بټنه په هغې بټنه باندې لوګو او همدا ډول د چینل نوم او ورسره د سبسکرایب او د بیل آیکن کلیک کېدل. نو دغه ویډیو هم ستاسو ته جوړه کړې وه، که نه مو کتلې زموږ تېره ویډیو وګورئ. د چینل نوم به مو راځي، سبسکرایب او ورسره د زنګ علامه به کلیک کېږي. نو تېره ویډیو وګورئ، دغه طریقه به تاسو یاده کوئ چې تاسو یې څنګه د خپل چینل لپاره جوړه کړئ. نن راځو یو بله ویډیو باندې کار کوو. MT پروژه اخلو، هماغسې ګرین بیکګراونډ کومې ویډیوګانې چې ما را ډاونلوډ کړي دي، نو په دې کې ستاسو د چینل لپاره نور څه جوړېدلی شي. زه دغه وروستۍ ویډیو باندې کار کوم له دې ځای نه چې شروع کېږي. تاسو ته ما مخکې یادونه کړې وه چې موږ باید څنګه د یو ویډیو کټوالی وکړو. نو په پنځم کې له اول نه چې کوم ځای شروع کېږي دې ځای نه اول لږ مخکې راځو. بس دغه ساحه ده، سلیکټ هم کړله، بیا دې مو ورپسې راواخیسته او په څو طریقو سره یې اوس پرې کولی شو. زه وایم چې دغه چپ طرف ټول ختم شي. ټول ختم شو، صحیح. میوزیک زه سایلنټ کوم ځکه چې کاپي رایټ میسج بیا په ما باندې رانشي او کمپلاینونه ډېر راځي، کمپلاین ونه شي. نو کټ ته راځو، اډیو دی نه بیخي ختمو. او اډیو ختمېدو نه مخکې که چېرته زه صرف دغه لږ اډیو پرېږدم، دا به افیکټ کې مو کتلی شو. خو اوس زه بې له غږه جوړوم. تاسو کولی شئ چې بیا ورته مناسب افیکټ او مناسب غږ وګورئ. زه افیکټو کې ګورم چې ما سره ساوند افیکټو کې کوم افیکټ شته. دا د سویچ درې افیکټ دی، نو هغې نه م استفاده کولی شئ. او دغه میوزیک هم چې دی دا فری دی، نو زه به یې میوټ کړم، صرف اواز به یې کم کړم، اخره کې به بیا خیر ورته پلی کړو. ځکه اوس بار بار کار زه کوم، دا میوزیک بار بار راځي، نو تاسو ته به مزاحمت کوي او ما ته. نو دلته اول زه د فیسبوک لپاره ګوره، شنه پرده باندې ما درته ویلي چې مونږ جوړ کړو، دا په اسانۍ سره بیا ختمیږي. دا شنه پرده به ختمیږي، صرف دغه د فیسبوک ځای به پاتې کېږي او دا کومه پرده چې ورسره مونږ دا سپینه پرده د نوم پرده دا به پاتې کېږي. دلته زه سر ته راځم، لیکل اخلم، خپل د فیسبوک ادرس اخلم. صحیح ده، فیسبوک کې زه ورته لیکم چې fb.com fb.com/هلال خوږیاڼي. نو دا زما د فیسبوک ادرس دی، همدا ورته زه اخلم. او اوس یې که زه پلی کړم، ګورئ ورته مخکې تر مخکې پروت دی، نو دا خو صحیح نه دی. یعنې څه به کوو، دا لږ دې خوا مخکې راولم چې کوم وخت کې دا راخلاصېږي. په دې باندې افیکټ لږ وګورئ چې دا کوم خوا نه کوم خوا ته ځي، لیفټ ټو رایټ، چپ طرف نه ځي او ښي خوا ته. نو زما لیکنه باید د چپ طرف نه ښي خوا ته لاړ شي. په لیکلو باندې کلیک وکړئ، ان انیمیشن کې سلایډ رایټ، ښه ګورو چې سلایډ رایټ سره زموږ لیکل باید په کوم ځای کې راشي. داسې تاسو په دې کله چې ستاسو دغه سپینه پرده شروع کېږي دې وخت کې باید لیکل شروع شي زموږ. هلته علامه م درولې ده او دې ځای نه زموږ لیکل باید شروع شي. ښه، اوس هم ځای د لیکلو صحیح نه دی، نو دا باید لږ دې خوا کړو. رنګ به بیرته جوړېږي او رنګ به صحیح کېږي، خو صرف چې یو ځای زموږ برابر شي. ګورئ، تاسو ګورئ چې دغه ځای کې لږ مشکلات شته دی. نو که لږ زه دا ویډیو مخته کړم دې ځای کې، خو بیخي لږ دی، دومره ډېر نه دی.
که دا لږ دې خوا کوم نو اوس به زما لیکل تقریبا جوړې هېڅ معلومات یې نه کېږي او دا بیا وروسته په ما درته وویل چې وروسته به بیا بیخي نه ښکاري رنګ ورته د فیسبوک ورته رنګ ورکوو تقریبا رنګ هماغسې رنګ باید انتخاب کړو ورته دغسې او دغه شیډوز لرې کوم اکثره یاره زما خو صحیح نه خو فونټ کې هم لږ کار کول غواړئ فونټ دغه علامه ده کولی شئ چې تاسو یې وهئ که چېرته تاسو غواړئ لیکلو کې بدلون راوړئ دغه بټن ووهئ نو دا هم چې څه مخته راځي درته به انشاءالله ښایو دغه فونټ زه ورته انتخابوم لږ باید دا غټ کړم او لږ دې خوا صحیح اف بي مې چېرته لاړه ښه رنګ یې چینج شوی دی ټول ته رنګ ورکړو هغه اف بي رنګ چې و همداسې بې رنګه پاتې و کله کله داسې اپلیکیشن دی او مشکل به پکې راشي چې بیا هغه کتل غواړي اف بي نه اخلي نو اف بي بیا ورته له سره ورکوم بیا هم نه اخلي اصل کې دا سایز غټ دی دا که زه ان فرنٹ آف ټیکسټ کړمه برینګ ټو فرنٹ ښه اوس هم دلته سلیکټ وکړه نو صحیح نیول کېږي نه نو صحیح ونیول شو کوم ځای کې باید زه جوړ کړم دغه ځای کې لیکلو کې کله مشکل راته یو دا ټول ختموم بې غټو کې لیکم .com دا دې شو لیکل او اوس د دې سایز لږ وړوکی کوم هغه د نیولو طریقه کې لږ مشکلات راځي چې اوس کوم لایر زما نه سلیکټ کېږي دا سلیکټ شو ښه دا فونټ چې زه چینج کړم ورته ګورئ دا مشکلات او کوم ستونزې چې پکې راځي هغه زه خپله نه لرې کوم زه وایم چې کله کله ګوره فونټ اوس مشکل و زه وایم چې دا پرېږدئ تاسو ته هم که داسې مشکل راځي چې ورته وارخطا نه شي او حل لاره چې زه پرې خواري وکړم هغه تاسو ته پاتې شي صحیح شو دا باید تر کوم ځای شي تر دغه ځای او دلته آوټ کې ګورئ بېرته زه دا باید زه اول کم کړم او بېرته دې باندې آوټ انیمیشن ولګوم هم رایټ ته راوستی بېرته لیفټ ته بوځو اوس ګورئ ډن د فیسبوک لپاره وشو که تاسو فیسبوک نه وروسته ګوګل پلس نه راولم ګوګل پلس زه نه یوز کوم نو کټ او انسټاګرام یوز کوم صحیح شو ګوګل پلس چې کله ختم شي دغه ځای تقریبا د دې خوا څخه ترېنه زه ختموم انسټاګرام ته اوس راځو د انسټاګرام لپاره هم همدغسې د سر سره ودرېږو بیا به فیډن سلایډ رایټ ته به یو کلیک ورکوو نو بیا مشکل حل کېږي دلته د انسټاګرام نوم لیکمه صحیح شو او انیمیشن ورته اخلمه چې رایټ سایډ ته دې شي او کلر ورته زه چینج کوم د انسټاګرام رنګ ته ورته
خیر ورته به ډېر وانه اخیستلی شم خو بیا هم د انسټاګرام هغه رنګ ته چې کوم ورته رنګ وي کوشش کوه هغسې واخلم. خیر دا خو ریډ شو لږ رانه دغه ځای کې دا رنګ ورته واخلو. هر رنګ چې برابر راځي رنګونه ستاسو په خوښه دي. مخکې دی بس دغه ځای کې باید شروع شي که نه دې ځای کې بیا هم ګورو که نه چې کوم ځای کې باید شروع کړو. پاس او لاندې چې غټ وړوکی هغه خو برابرولی شي لږ دې خوا صحیح شو. رنګ شیډو پې په دې مفکومه چې ټکسټ صحیح ښکاره شي. صحیح ده. فونټ ورته چینج کوو. فونټ دغه فونټ واخله. نو تقریبا دا هم د ان وخت کې یو څه پوره دی خو د آوټ وخت به بیا هم برابر کړو. همدا دوه به برابر کړم. نور که تاسو هر څومره برابروئ کولی شئ بس برابر یې کړئ نو څه تکلیف خو درته انشاءالله نشته پکې ځکه یو وارې هغه طریقه باندې سړی پوه شي که بیا ډېر کار ونه کړي نو لږ خو خپله کولی شي. اوس دا دواړه زه ګورم دې نه د اضافه ځای چې یوټیوب چینل چې دی دا به زه جوړ کړم د یوټیوب لپاره به جوړ کړم او له دې نه وروسته بیا ټویټر دی بس هغه زه نه جوړم اوس ټول ځکه ویډیو بیا ډېر اوږدېږي. بس دا د یوټیوب د چینل لپاره چې کوم وخت کې راځي دغه ځای کې لیکل بیا مخکې وروسته وړی شي هغې نه څه ویره ونه لرئ. youtube.com خپل اډرس به دلته یو آر ایل ولیکئ. ژوند میډیا فرضاً دغسې یو آر ایل دی. ما د یوټیوب هغه یو آر ایل لا برابر کړی نه دی نو خو چې ستاسو څه وي هغه به برابر کړئ. دا لیکل خو ډېر غټ دي که نه وړوکي کوي چې تر څو زمونږ په دغه افیکټ چې کوم مونږ الریډي را ډاونلوډ کړی هغې کې برابر راشي. یو بله طریقه هم شته چې هغې کې ته خپله افیکټ جوړی نو هغې باندې به هم درته کله که شوه ویډیو برابره کړم یعنې څنګه یو آیکن تاو شي که نه. نو راځو د دې دپاره رنګ ورته دغه رنګ اخلو. شیډو ورته مکمل اف کوو. راځئ اوس یې وګورو. صحیح فیډ آخره کې آوټ انیمیشن فیډ آوټ لکه څنګه چې فیډ آوټ کار کوي دا آوټ انیمیشن هم تقریبا هماغسې دی. ټکسټ ختم کړه هلته دا ما څنګه اپ ته اړولی دی لیفټ ویل چې صحیح که ټکسټ لږ مخکې کوي نور بس بیا به بیخي صحیح شي. نو دا درې اډرس شو تقریبا. دې ګوره راتګ کې لږ دلته دغه ځای چې دی لږ مخکې کول غواړي بس که لږ یې نور هم مخته کوي نو صحیح به شي. نور هم مخکې کول غواړي صحیح شو تقریبا. نو یو د فیسبوک لپاره اوس زه دغه ساوند آن کوم بیرته په دې اخره کې
خو وایس که ورسره مو خوښه وه پرېږدئ که نه مه یې ورسره پرېږدئ که چېرته تاسو په ویډیوګانو اچوئ نو په هغې کې بیا ستاسو خپل غږ یو افیکټ غږ ورسره اچوئ فرضاً چې کله دا شروع کېږي دغه ځای کې ما درته ویلي وو چې مونږ د افیکټ باید ولرو ځان سره افیکټ را ډاونلوډ کوی شو دغه افیکټ زه ورسره اچوم صحیح تاسو یې ګورئ چې دا افیکټ ورسره راغی نو بس دغسې یو افیکټ ورسره اچوئ چې کش غږ ورسره اچوئ شغ غږ اچوئ هر یو افیکټ هم چې خوښېږي کولی شئ چې تاسو شاپ نه هم ډاونلوډ کړئ شاپ کې تاسو ته ما ویلي وو په ویډیوګانو کې که نه مې کتلي ویې ګورئ مخکې ویډیوګانې نو دا به تاسو وګورئ نو زمونږ نننۍ ویډیو همدومره وه هیله ده چې دغه ویډیو هم ستاسو خوښه شي کمنټ وکړئ که کوم ځای کې کومه خبره نظر در سره وي او ویډیو در سره لایک کړئ که خوښه هم نه شوه ډسلایک یې کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې نورې ویډیوګانې زمونږ چې خپرېږي تاسو ته یو نوټیفیکیشن درشي زنګ علامه هم ورسره ووهئ نو تاسو به له نورو مخکې زمونږ ویډیوګانې وګورئ تر بیا ښې چارې